نن راغلی یاستو دانشمند کلي شکردرې ولسوالۍ ته غواړم تاسو د انګور ښایسته ښایسته ویډیوګانې برابرې کړم. خیر قدرمن لیدونکو خدای دې چې روغ جوړ اوسئ د ساعت په جامع سنبال اوسئ اتاولا وردګم یو ځل بیا له ابدارۍ څخه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم. قدرمن لیدونکو څنګه چې تاسو پوهیږئ دغه ډنډ شمالي شکردره کودامج ده د کابل کې ښایسته انګور لري. نو نن راغلی یاستو دانشمند کلي شکردرې ولسوالۍ ته غواړم تاسو د انګور ښایسته ښایسته ویډیوګانې برابرې انګور پاخه شوي دي. ځو دانشمند کلي ته او تاسو د ښایسته ښایسته ویډیوګانو څخه خوند واخلئ. سلامونه وخت بخیر دوستانو موږ د شفیق کاکا باغ ته راغلی یاستو. دا د شکردرې ولسوالۍ دانشمند کلی ده او شفیق کاکا چې دا نن د خیر سره باغ کې ګیر کړی انګور چیني کې. شفیق کاکا د انګورو لپاره ته ورته وایه که څه د پسو خرڅ کړي خروار د پسو خرڅ کړي دي سږ کال څنګه وسرات د دې څنګه وه؟ والله ښه ده د الله فضل ده نو خروار 1000 روپۍ خرڅې کړي. ښه دا کشمش دا کشمش انګور دي څومره تاک لري دلته خپله شفیق کاکا خپل دلته 1500 څو ورځې کېږي انګور چیني اچولي؟ دا اوله ورځ ده. اوله ورځ ده والله ښه ښایسته انګور دي دق انګور دي. دا څه وخته مخکې باران هم وشو بیا دې ته خرابۍ خو نه ده کړی؟ خرابۍ لږ لږ وکړه خو دوایي وچه شوي. ښه یعنې دوایي چې وخت بیا وچېږي. بیا سږ کال څنګه دي د اوبه لرئ نه لرئ؟ اوبه خو ماشاءالله مونږ هغه به هلته لاړ شي اوبه یې ګوري اوبه ښه دي. هغه د شیشې هم لګولې؟ شیشې هم لګولې. څو انچه اوبه ورکړي؟ هغه 3 انچه. بیا دا کوم تجار ته ورکړي؟ دا تجار د کلي ده د بل ځای ده؟ نه دا د بل ځای ده هغه د جلاباد ده. جلاباد ده. د ورځې څونه پچې ډکوې؟ والله نن خو 100 پچې کته کړي دي توکل په خدای. دا اوله ورځ ده. اوله ورځ ده. دوستانو تاسو د ښایسته ښایسته انځور نه وګورئ د انګور ډکولو چې شفیق کاکا باغ ته راغلی یاستو تر پای پورې زموږ ملتیا وکړئ. دوستانو دا ټول باغونه چې اوبه کېږي دې څخه اوبه کېږي ځکه اوس هغه روانې اوبه نشته نو خلک مجبوره شوي تر څو د ځمکې د تل څخه اوبه راوباسي. سلام کاکا داوود. وعلیکم السلام. خوب است بخیر هستی؟ جور است ان شاء الله بخیر هستی؟ خوب هستی؟ شکر الحمدلله. پرگری شروع است؟ بله یا پرگری شروع است. ایرا کی کار میکنی برام چی یاد میکنه؟ برام پچی یاد میکنه ایرا. نه این چی گلگیری میگه چی میگه؟ گلگیری یا ایرا ما میتونیم کدا؟ چرا نمیتونه شما ما زمین وطن هستی دیگه. نه خو سخت است نه او کس مسلکی است. هر کس مسلکی خو گلگیری میتونه دیگه پاک شه بگذره پاکستان خرید پیدا کنه. میوه افغانستان پیشروی کنه خرید پیدا کنه جور شه افغانستان که اگه پاک نشه باز میوه افغانستان که خرید پیدا نمیکنه. چقدر وقت میشه کاکا داوود که کار پرگری میکنی؟ یعنی از ما پرگریم دیگه یک 15 سال میشه دیگه. 15 سال؟ 15 سال ما پرگری کردیم بالا.
خب دیگه نه 15 سال که آدم پرگاری کنه کار چمپت میکنه دیگه. کار چمپت میکنه. پاک شوه خوب است یه ذره خرید پیدا میکنه. اگر پاک نکنی میوه خرید پیدا نمیکنه. افغانستان به می خاطر ناکام میمونه. خودت از کجا هستی؟ خودم از سرایخوجه خود نیستی؟ سرایخوجه هستم. مردمای سرایخوجه که از در پرگاری خیلی ماهر هستند. اما ترسنی؟ اما ترسا خیلی مردم که از سرایخوجه که هر وقت که وقت انگور شه باز مردمای سرایخوجه را که از جمعیت را خودشان خیلی خوب میگه گلگیری میکنه. پاک سبا شوه گلگیری میکنه که میوه خرید پیدا کنه. میوه افغانستان صداقت هم کار کنه، پاک کنه، صفا کنه که پیسه لال شوه. باز روز چند میگیری؟ روز 500 ما را میته دیگه. صبحکی وقت 3 بجه شو میخیزیم میم دیگه تا 5 بجه جمعی رسیم. خب امی وقت امی انگورا که هست امی شمالی که شروع میشه بله. امی سمت کودامان شکر چقدر وقت میگیره؟ چند مرتبه بر میگیره دیگه؟ 1-4 ماه 5 ماه میگیره. خب خیلی 5 ماه دیگه والا کاکا داوود در مزه است دیگه در 5 ماه دیگه. مزه است ما خوب صحیح در مزه است. نان تا سر کاکا شفیز ببینید شروع چر برید بیای و قصاب است. خیلی بمونه خدمت میکنه دیگه. ببینید و قصاب است و کس پرگر خوب نگاه میکنه. نه خیر بمونه خدمت میکنه. کارم با صداقت میکنه. کلا گیره چسب مونه گلگیری میکنه. کنگورش کش پیدا کنه، خرید پیدا کنه. بخیر باش کاکا داوود. تو کار تکو دیگه ما میریم هم یک چند عکسای زمین باغ میگیریم بعد دوستارم یک عکسای خوبش نشون میدیم. دوستای عزیز شما تصاویر زیبایی از انگور شمالی رو ببینید. تا برنامه دیگر که من تاولا وردک از یوتیوب کانال آبدره در خدمت شما حاضر میشم. شما را به خداوند پاک و بی‌نیاز میسپارم. خداوند یار مددگارتون.